سبسکرایب کړئ زموږ مای رویال افغان چینل او زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم زینت الله تاسو ګورئ مای رویال افغان یوټیوب چینل. نن تاسو داسې یو هیواد داسې یوه منطقه معرفي کوم چې هلته تاسو وغواړئ او که ونه غواړئ خو به حتما در باندې غلبه کوي. قزاقستان هیواد کې د کلاچي په نوم یو حیرانوونکی کلی دی. که چیرې څوک وغواړي او که ونه غواړي خو ورباندې حمله کوي، یعنې غلبه پرې راولي او تر ډېر وخته پورې به ویده وي. د دې څیرې خلک وایي د ورځې هم خپلې سترګې خلاصې نشي پرېښودی. مطلب یې دا دی چې دلته هر وخت خوب پرې راځي. دلته هر څوک چې لیدل کېږي ویده وي. دلته چې څوک ویده شي بیا نه پوهېږي چې د باندې څو ساعته تېر شوي دي. داسې وخت راغلی چې خلک ویده شوي بیا څو ورځې وروسته ویښ شوي وي. په دې کلي کې د ډېر خوب راتلو لامل تر اوسه معلوم شوی نه دی. په 2014 کال کې د ښوونځي د پیل لومړنۍ ورځ به چې ټول زده کوونکي ښوونځي کې ویده شوي وو. د دې کلي خلک ډېر اندېښمن په دې دي چې د خوب په حالت کې مړه نه شي. په هغو خلکو باندې چې داسې خوب راځي د ویښېدو نه وروسته د هغو خلکو سر ګرځېدل، د هر څه کار پام څخه د هغه هېرېدلې. د دې له امله د سیمې خلک ورځنۍ چارې په ښه توګه پر مخ نشي وړلی. د کاروبار او بندۍ او د ټرافیک د دې موټر وخت کې هم ترافیکي پیښې حادثې کېدلی شي. د ځمکې په دوه برخو ویشل یعنې درز پیدا کېدل ډېر وخت لیدل شوي. د سمندري طوفانونو او سیلابونو له امله په ځمکه کې درزونه پیدا کېږي، نو دا طبیعي خبره ده. او که سمندري طوفان یا سیلاب رانه شي او یا په ځمکه کې تر 2 کیلومتره پورې په ځمکه کې درزونه پیدا شي، نو دا طبیعي خبر نه ده. څو کلونو راهیسې د نړۍ بېلابېل سیمو کې داسې حیرانوونکی حالت راغلی چې د ځمکې په سطحه لوی درزونه پیدا شوي دي. د دې نه معلومیږي چې د ځمکې حالت ډېر په تیزۍ سره بدلیږي او دا د انسان لپاره د خطر زنګ دی. 4 جون 2018 کال کې د هند په مریپور سیمه کې د ځمکې درز کېدل لیدل شوي چې د دې پیښې له امله 11 کورونه له منځه لاړل او 19 کورونه د ړنګېدو په درشل کې دي. د دې پیښې له امله 250 کسان له دې سیمې څخه وایستل شول. داسې پیښې په نور هیوادونو هم واقع شوي دي. د بېلګې په ډول مکسیکو هیواد کې د ځمکې په سطحه داسې لوی درزونه لیدل شوي دي. او د امریکا خو بیخي لوی درزونه رامنځته شي. د امریکا بیومینګ او هریچوانا د ځمکې په سطحه واقع درزونه ډېر ویروونکي دي. ساینسپوهانو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې ولې د ځمکې په سطحه لوی درزونه پیدا کېږي. امید لرم ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او د خوښېدو په صورت کې نه لاندې سبسکرایب کومې ته فشار ورکړئ او څنګ ته به بیل آیکن یعنې د زنګ به هم درته په ښکاره شي، هغې باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې خپل او د خپل خوږو دوستانو خیال ساتئ. د الله په امان.